او ډیجیټل سیستم باندې د برېښنا کار روان ده چې موږ غواړو ټول اداري مراسلات داخلي سیستمونه هغه ډیجیټل بڼې ته واړو چې عملاً چارې روانې دي او په دې برخه کې یوه برخه چې هغه د استقبالي یا پذیرش برخه ده هغه به پر روانه هفته یا بله هفته کې کیدای شي موږ افتتاح کړو چې مراجعین راځي بیا به په دهلیزونو کې نه ګرځي او هلته ډیجیټل سیستم ده د دوی عرایض اخیستل کیږي او یو سافټویر تیار جوړ شوی چې تاسو کولی شئ چې دا اوس له خپل موبایل کې له پلی سټور څخه یا هم په آیفون کې له اپ سټور څخه د ای برېښنا په نامه باندې یا ای برېښنا په نامه باندې هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې تاسو د خپلو عرایضو مکتوبونو څارنه په خپل کور کې کولی شئ چې کوم ځای ته رسېدلي دي آیا کارونه اخلاص دي نه دي خلاص منفي ځواب ده مثبت ځواب ده بیا به ضرورت نه وي چې خلک په صفونو کې ولاړ وي او د دې ترڅنګ خپل بیلونه کولی شئ چې له دغې لارې نه ترلاسه کړئ له دغه سافټویر څخه او د خپل میټر پوره تاریخچه که 10 کاله تاسو د میټر استعمال کړی 15 کاله مو استعمال کړی په هغه کې چې څومره د تاسو بیلونه جمع دي او د تاسو څومره مصارف سوي دي هغه په ډیر شفاف ډول هلته لیکل سوي چې دومره د مصرف سوی دومره کیلو واټ او دومره در باندې بیل راغلی په دې عدد په دغه مقدار باندې تاسو ته دا حساب سوي دي نو داسې وخت کم ده اخري خبره مې دا ده چې موږ په نږدې راتلونکي کې کیدای شي د سپټمبر په میاشت کې یو لوی کنفرانس ولرو چې هغه به د برېښنا په برخه کې د برېښنا شرکت په برخه کې د پانګونې فرصتونه موږ معرفي کوو دغه کنفرانس ته د نړۍ په سطحه باندې لوی صنعتکاران سوداګر کیدای شي بعضې سیاسي اشخاص او لوی سازمانونه هغه دعوت سوي دي او په دغه کنفرانس چې 2 نه تر 3 ورځو پورې به دوام ولري او په دې کې به مختلف تخنیکي مسایل او د برېښنا په برخه کې ستونزې د برېښنا په برخه کې د پانګونې فرصتونه او خلکو ته د سیستمونو د اسانه کېدو د حل لارې چارې وړاندې سي او هلته به انشاءالله تاسو وګورئ چې بیا له دغه لارې به موږ وکولی شو چې ډېر پانګوال را جذب کړو لکه اوس چې الحمدلله تقریبا په ډېر کم وخت کې موږ تر 1080 یا 1080 میګا واټه پورې داخلي تولید برېښنا د همدغو پانګوالو لارې نه په بعضو کې مشارکت سیستم مخ ته تللی چې هغې کې د افغانستان برېښنا شرکت سره شریک ده او په بعضې نورو کې هغه د 100% د پانګوالو پیسې دي خو موږ ورته ګټه ورکوو او دا پروسه روانه ده